کابل ښار کې د نویو عصري رستورانتونو د پراختیا په لړ کې د واوا په نوم یو نوی رستورانت د کابل ښار په کارت مامورین سیمه کې خپل فعالیت پیل کړ. د یاد رستورانت مسؤلین وایي واوا رستورانت کې د بیلابیلو بهرنیو هیوادونو معیاري او متنوع خواړه چمتو کیږي. د دوی په وینا د رستورانت موخه دا ده چې هیوادوالو ته د بهرنیو هیوادونو خوړو نوې تجربه، پاک چاپیریال او معیاري خدمتونه برابر کړي. شامل فست فود ما انواع برگرها است، بخش پیتزا است و انواع مختلف دیگه غذاهای داخلی و خارجی است که سرویس انتقال غذا به درب منزل به صورت رایگان است و همچنان بخشای دیگه را ما راه اندازی کردیم که شامل پروگرام های سالگرد میشه که دوستان عزیز میتونند که مراسم سالگرده هایشان اینجا تجلیل کنند، عروسی ها را میتونند تجلیل کنند که این فضای رومانتیکی که شما مشاهده میکنین برایشان آماده کردیم. رستوران و فست فود واوا یک ابتکار جدید در کشور، خصوصا در شهر کابل. غذاهای متفاوت از قبیل فست فود، از قبیل ساندویچ، از قبیل پیتزاهای متفاوت و نوعهای مختلف در خدمت همشهریان عزیز قرار دارد. دلته تقریبا زیاد ډول لکه پیزا تیاریږي، زنګر برګر دی، همداسې مختلف غذاوی تیاریږي دلته. به هفته اول ما یک کارت تخفیف داریم خدمتتان که در این هفته اول هر کسی که این کارت تخفیف دریافت میکنه 10% تخفیف ما برشان داریم و اگر این کارت همراه خود نگه داشته باشند هر وقتی که به رستوران واوا تشریف بیارن میتونن که از این تخفیف ما استفاده بکنن. کابل ښاریان د دې ډول عصري رستورانتونو پرانیستل د ښار د خوړو د کلتور د ودې او کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لپاره مهم ګام بولي. کابل ښاریان هیله دي چې دا ډول نوي رستورانتونه به د کیفیت، پاکوالي او مناسب قیمت له لارې د مشتریانو باور خپل کړي.